سلامونه ملګرو، ستاسو ورور عبدالغفور غفوري یم او نن مې یو داسې کوډ راوړی چې سره تاسو ته پته هم نه لګېږي چې دې موبایل ته پاسورډ ورکړئ که پاسورډ یې نه دی ورکړی. نو دې دپاره ملګرو تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. نو راځو ملګرو د ویډیو په طرف باندې تاسو ته ما د یوټیوب چینل په ډسکریپشن او د فیسبوک چینل په کمنټ کې کوم لینک درکړی ملګرو. تاسو به لینک لاندې پلی سټور ته داخل شئ ملګرو. پلی سټور ته داخل شئ ملګرو. ګورئ دلته به تاسو پلی سټور کې آفس اپ لاک چې ورالی ملګرو تاسو ته ښکاري. دغه زه درته به یو سره کرښه کش کومه. دغه ملګرو دا به ځان ته انسټال کړئ ملګرو. دا 3 MB دی او 15 میلیونه کسانو ځان ته ډاونلوډ کړی دی ملګرو. تاسو به ډایرکټ انسټال شو دا لږ وخت اخلي سیمپل ملګرو. نو آفس اپ لاک انسټال شو تاسو ته ښکاري ملګرو. دا به تاسو اوپن باندې کلیک وکړئ ملګرو. دغه ته ښکاري اوپن باندې ډایرکټ په اوپن وکړئ ملګرو. اوپن باندې چې کلیک وکړو ملګرو ګوره دغه تاسو ته کولاویږي ملګرو. دلته به راشئ سمپل په نیکس باندې به کلیک وکړئ. نیکس باندې چې کلیک وکړو ملګرو دلته تاسو نه پاسورډ غواړي. نو مطلب تاسو پاسورډ څنګه ورکوئ ملګرو. دا د موبایل له اړخ والیم بټن چې کوم دی ملګرو نو دا به ستاسو پاسورډ شي ملګرو. زه اوس ورکوم مثال ملګرو دا پاسورډ ورکوم یو وارې بره وهمه یو وارې د والیم بټن لاندې وهمه ملګرو. تاسو ته ښکاري یو وارې مې واجبه کړی یو ټک او یو ټک مې کته کړل ملګرو. دا زما د اپ لاک پاسورډ شو ملګرو. یو وارې بیا ورکوم ګوره دلته به بیا ورکوئ. دلته به لاندې بیا دغه پاسورډ به دویم ځلي ورکوئ. نو کنفرم به یې کړئ. دا کنفرم تاسو ته کوم چې ښکاري دا باندې به کلیک وکړئ. دلته به نو باندې کلیک وکړئ ملګرو. کلیک چې وکړئ دلته تاسو ته مطلب دلته تاسو په اړه څه معلومات غواړي ملګرو. نو تاسو به دغه سلیکټ باندې کلیک وکړئ او دا دویم به وکړئ. دا دویم به وکړئ ملګرو. دلته به تاسو یو نوم ورکړئ د ځان نه. مثال زه نوم ورکوم خان مې ورکړم ملګرو. دلته نیکس راغلی ګوره ملګرو. تاسو په نیکس باندې کلیک وکړئ. نیکس باندې چې کله تاسو کلیک وکړل دلته به دا دوه اپشن تاسو ته ښکاري. په دې باندې به اول په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو. اوکې به یې کوئ. نو ملګرو تاسو ته دا غواړي چې دا به څنګه ځان ته دغه کړئ. نو دلته به راشئ کې نوټ دا ته ښکاري. کې نوټ به اوکې کړئ ملګرو. دا به آن کړئ. دا چې آن کړئ بیرته به سمپل بیک ووهئ. بیک بټن باندې بس دا پر ګوره هغه تاسو ته ښکاري هغه صحیح شو. نو دویم به دغه بل اوکې کړئ. بیا به لاړ شئ دې کې به کې نیټ واچو. کیټ ناټ چې دی بیا پکې ولټو د ګوره دلته به الاو ډسپلی کې دا به بیا اوپن کړي. چې اوپن دی که ملګرو دلته به سمپل شاته لاړ شئ ملګرو. تاسو ته ښکاري چې د کوډ دغه شو کوډ دلته فینش وکړئ. کې فینش چې دی وکړئ ملګرو ستاسو کوډ تاسو ته ثبت شو ملګرو. نو تاسو به یو وارې بره ووهئ او یو وارې به لاندې ملګرو دا د والیم بټن ووهئ ملګرو. تاسو ته ښکاري دلته به دغه اپ لاک چې دا به آن کړئ. چې آن دی که ملګرو تاسو دلته هر یو شی غواړئ. که مثال زه غواړم ګالري ګوره لاک کومه مثال ګوره اوس زه چې څه شی لاک کومه به دلته پکې کنټینیو زما نمبر مطلب څوک ونه ګوري دا لاک کومه ملګرو. فیسبوک لاک کومه پلی منیجر لاک کومه مثال ملګرو. نو تاسو هر یو شی غواړئ دلته یې لاک کړئ پکې. نو مطلب به تاسو دا نشئ څوک کتلی ملګرو. دا شی نه ګوره ما لاک کړه تاسو ته ښکاري ملګرو. نو زه بیرته ځم اوس فیسبوک ته ورځو ملګرو چې څنګه لاک پې لګېدلی ملګرو. تاسو ګوره دلته فیسبوک باندې کلیک وکړئ ملګرو. ګوره توره تیپې راغله. چاته به دا پته هم نه لګي چې دې فیسبوک ته کوم پاسورډ ورکړی دی ملګرو. اوس که ورته هر څومره ګوتې ووهي هر څه وکړي نو دا نه کېږي. نو چې کله د والیم بټن یو وارې بره یو وارې لاندې ته اوکې کړل نو ګوره تاسو ته سمپل خپل فیسبوک خلاص شو. نو ملګرو دا یو خسته او اسانه طریقه ده ملګرو. ډېر زبردسته کوډ دی. تاسو که خوښ شوي نو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو انټرنیټ زده کړه او د فیسبوک چینل پښتو انټرنیټ زده کړه ملګرو د ملګرو سره شیر کړئ او سبسکرایب یې کړئ که ویډیو مو خوښه وي.